تاسې په راتګ نهایت زیات خوشحاله یو او داسې محسوسوو لکه سړی چې د خپلو ډېرو مهربانه استادانو زیارت له ډېره وخته بعد کوي. موږ ډېر خوشحاله یو چې د تاسې په توسط باندې ورځ په ورځ د اسلامي نړۍ سره نږدې کېږو. د فلسطین د مسلمانانو قربانۍ، شهادتونه، هجرتونه د کامیابیو مقدمه همدغسې قربانۍ. دا نن چې تاسې په افغانستان کې اسلامي نظام وینئ، دا تر 2 میلیونه زیات شهیدان پرې ورکړل شوي دي او د دغو 2 میلیونو شهیدانو برکت و چې د دنیا 2 لوی قوتونه چې یو شوروي اتحاد او بیا د امریکا په مشرۍ ناټو 50 هېوادونه و، الله تعالی شکست ورکړ. په افغانستان کې الحمدلله وضعیت ورځ په ورځ ښه کېږي، امنیت فوق العاده ښه ده، په اطرافو کې په ښارونو کې او مخدره مواد هم 0 ته راټیټ کړي دي او د داعش مرکزونه هم له منځه وړي دي. اقتصادي برخه کې هم ښه روان یو او پرون د نړۍ په سطحه دا خبره مشهوره ده چې افغانستان هم د هغو هېوادو په لیکه کې ودرېدو چې تیل تولیدوي. تاسې به په کابل کې له نورو مشرانو سره هم ملاقاتونه ولرئ، موږ به زمینه مساعده کوو. هیله به دا وي چې په افغانستان کې څه حقایق دي هغه د تاسې په توسط د نړۍ مسلمانانو ته ورسېږي. نور نه غواړم د تاسې وخت واخلم، له توجه نه ډېره مننه کوم، بیا هم ښه راغلاست درته وایم او اوس به له تاسې نه واورم. حقيقة احنا في الاتحاد مثل همنا الوحيد هو النهوض بأمتنا الإسلامية من كل الجوانب، أهم شيء الدينية والاقتصادية والسياسية، ولذلك أمام القضية الفلسطينية قام الاتحاد والحمد لله. فنحن نشكركم حقيقة على هذا الاستقبال ونشكر إخواننا الذين استقبلونا من خروجنا من الطائرة إلى هذا الوقت. ما رأينا إلا الحفاوة والتكريم الذي سمعناه ونلمسه من هذا الشعب المبارك، هذا الشعب الطيب، الشعب الأفغاني.